Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This lecture is for all second semester students. In this lecture, we will study about the definition of pathology and how the word pathology is derived and the branches of pathology. په دې lecture کې موږ دا وایو چې د pathology دا کوم word دی derivation څنګه شوی دی، د pathology definition څنګه دی، او د pathology چې کوم main branches دي هغه ټول به موږ په دې lecture کې study کوو. د pathology word ته چې موږ وګورو نو د pathology دا word derive شوی دی د two Greek words نه، یو د pathos نه چې د هغې مطلب دی suffering یا disease، او بل د logos نه، د logos مطلب دی study مطالعه کول. نو د دې اعتبار سره به simplest definition د pathology جوړ شي د scientific study of disease، د ټولو یا د مختلف بیمارو مطالعه کول هغه موږ سره pathology کیږي، او pathology موږ سره د medical science یو برانچ دی. د medical science هغه برانچ چې په هغې کې د مختلف بیمارو مطالعه کیږي هغې برانچ of medical science ته به ویلی شي pathology. بیا چې کوم د موږ سره د ډیزیز کوم کازټیو ایجنټس دي، مطلب ډیزیز د څه د وجې کاز کیږي لایک بیکټیریا، وایرسز ایټسټرا، بیا هغه کازټیو ایجنټس موږ سره د هغې کوم پیتوجینیسس دی د کوم موږ سره سټیپس نه پاس کیږي او ایټ د اینډ موږ سره ډیزیز ډیولپ کوي. نو پیتوجینیسس سمپلی موږ سره چې کوم سټیپس دي انکلوډډ دي ان د ډیولپمنٹ آف ډیزیزز هغې ته پیتوجینیسس ویلی شي. یا چې کوم موږ سره کوم ایٹ د اینډ د پیتوجینیسس په اخر کې موږ سره کوم ساینز او سمپټمز اپیر کیږي د ډیزیز، یا په بالکل په اخره کې د ډیزیز کوم ډایګنوسس کول، دا ټول موږ سټډي کوو په پیتالوجي. بسم الله الرحمن. برانچز اف پیتالوجي. فرست نمبر برانچ دی جنرل پیتالوجي. جنرل پیتالوجي یو براډ فیلډ دی. په ټیشوز کې چې کوم بنیادي چینجز راځي د هغې مطالعه کول، هغه سټډي کول موږ سره په جنرل پیتالوجي کې کیږي. بیا موږ سره مختلف څیزونه دي لایک سیل اډاپټیشن. سیل اډاپټیشن څه ته ویلی شي چې سیل سراونډینګ کوم انوایرنمنټ دی هغې کې چینجز راشي، او هغې چینجز ته چې سیل ځان اډاپټ کړي، مطلب سیل کې هم بیا د هغې په ریسپانس کې کوم ایکسټرنل سیل ته کوم بهر انوایرنمنټ دی د هغې په ریسپانس کې سیل کې هم چینجز راشي او سیل ځان اډاپټ کړی شي، نو دې پروسس ته ویلی شي سیل اډاپټیشن. یا که د سیل سراونډینګ د انوایرنمنټ دی دې کې دا چینجز ډېر زیات راشي او کوم ایکسټرنل سټیمولس دی هغه ډېر زیات سیویر وي، نو بیا هغې ته سیل ځان نه شي اډاپټ کولی بلکې سیل ته انجري اخلی شي، نو دې پروسس ته ویلی شي سیل انجري. یا د سیل انجري په ریسپانس موږ سره د دې سیل انجري ته موږ سره یو خاص ریسپانس شو کېږي، یو خاص ریاکشن ورته لیوینګ ټیشو شو کوي، هغه پروسس ته ویلی شي انفلیمیشن. یا که موږ اټراپي وګورو د سیل سایز چې کوم ډیکریز کېږي، یا که نیکروسس وګورو چې کوم د سیل انپروګرامډ سیل ډیث کېږي، د سیل چې کوم انپروګرامډ ډیث کېږي یا کیلینګ کېږي دا هغې ته نیکروسس ویلی شي. نو دا ټول څیزونه موږ سره سټډي کېږي په جنرل پیتالوجي کې. بیا د دې نه پس کوم سیسټمیک پیتالوجي دی. په سیسټمیک پیتالوجي کې به موږ مینلی فوکس کوو په آرګن سیسټم. که تاسو وګورئ سیلولر آرګنایزیشن، تاسو ته پته وي چې کله دوه سیلز رایوځای شي نو هغه ټیشوز جوړ کړي، بیا چې کوم دی دغسې مختلف ټیشوز رایوځای شي هغه آرګن جوړ کړي، د دې نه بعد بیا چې کوم مختلف آرګنز رایوځای شي هغه آرګن سیسټم جوړ کړي، او آرګن سیسټم چې یوځای شي هغه هیومن بینګ جوړ کړي. نو په سیسټمیک پیتالوجي کې به تاسو مینلی فوکس کوئ په آرګن سیسټم باندې. نو هغه ټولې بیماری چې هغه موږ سره د آرګن سیسټم دي لایک تاسو ریسپایریټري سیسټم هغه شي، ډایجسټیو سیسټم، نروس سیسټم ایټسټرا، نو د دې ټولو سیسټمو چې کوم ډیزیز دي کوم بیماری یي د هغې مطالعه کول موږ په سیسټمیک پیتالوجي کې کوو. اناټمیک پیتالوجي. د پیتالوجي هغه برانچ چې په هغې کې ټیشوز، آرګن یا د هول باډي، هول باډي مطلب پوره وجود، مختلف قسم ایگزامینیشن کی، مختلف قسم ایگزامینیشنز کې بیا موږ سره راځي ګراس ایگزامینیشن. ګراس ایگزامینیشن څه ته ویلی شي؟ هغه ایگزامینیشن چې with the